وایي زه خو وروڼه انپړ یم خیر په خیر به درته ووایم زه خو وروڼه انپړ یم خیر په خیر به درته ووایم خو که تاسو خفه کېږئ نو یو شعر به هم درته ووایم زه خو وروڼه انپړ یم او دغه مې شعرونه دي او ځکه په تندي مې درته پاس ایښي لاسونه دي که ستاسو چرې خوښ شو نو ښه ډېر به درته ووایم زه خو وروڼه انپړ یم خیر په خیر به درته ووایم وایي هغه نوسی نه دی چې نیا نه ساتي هغه نوسی نه دی چې نیا نه ساتي او زوی زما نه دی چې ما نه ساتي او بابا خپل شل زامن په مینه ساتي خو دوی بیا په 10 تنه بابا نه ساتي او دا د آخر زمانې نښې دي او کشر د مشر څه پروا نه ساتي سهار وختي اډه بازار کې ګرځي څوک د خاوند نه ډو پروا نه ساتي د زمانې نه مې زړه ځکه تور دی لور څه د مور او پلاریا نه ساتي نو فضلي سبحان خپل وری دي وړي دا اوسنی نسل دا نه ساتي وایي چې ګټه کوله مار چا به وي دی ښه پوهېږي خو اوس ما ته ښځه وایي سړی ته ډېر نه پوهېږي ما ته یې مالګه راوړه نو ما وله صابون راوړو راته یې ډېر هوښیارې سم زما پړه پوهېږي اوس ما ته ښځه وایي سړی ته ډېر نه پوهېږي ما ته یې میخه واله نو ما وله بیزه راوسته راته یې ستا نه خو د کاله ماشوم ښه پوهېږي اوس ما ته ښځه وایي سړی ته ډېر نه پوهېږي یو غوا مې راوسته بیماره شوه تاوان یې وکړو زما خپل بچی وي پلار مې په بازو پوهېږي اوس ما ته ښځه وایي سړی ته ډېر نه پوهېږي وایي د زنانه روانې خبرې ته به سمه وایي خو فضلي سبحان ګورې په ژبه د لاټو پوهېږي وایي چې مونږه ماشومانو څومره ښکلې زمانه وه ستا لاسته به بنګړي وه او زما غوږ ته به موندره وه چې مونږه ماشومانو څومره ښکلې زمانه وه ستا لاسته به بنګړي وه او زما غوږ ته به موندره وه ستا لاسته به بنګړي وه او زما غوږ ته به موندره وه چې لبې به کولې نه بار ورځ وه نه به شپه وه په خاورو کې به ناستو یو کچه غونته کوټه وه زما به تور کمیس و ستا به سپینه لوپټه وه ستا لاسته به بنګړي وه زما غوږ ته به موندره وه چې مونږه ماشومانو څومره ښکلې زمانه وه ستا لاسته به بنګړي وه او زما غوږ ته به موندره وه کچه غونته کوټه کې به مونږ خاورې ټولولې ویښ پې به یو ځای کړي بوساړې به جوړولې چې کوچ مچ به پې ویښ پې به زرتې لر کولې ډوډۍ به د جوارو وه خو ګوړه ورسره وه ستا لاسته به بنګړي زما غوږ ته به موندره وه چې مونږ به ماشومانو څومره ښکلې زمانه وه ستا لاسته به بنګړي وه او زما غوږ ته به موندره وه ډوډۍ وه د جوارو په ملک ډېره ناچاري وه هغه خلک به ښه وو چې د چا زمینداري وه نو نه به راشن کوپې وې او نه به دشمني وه کمیس له به مارکینو خو پرتوګ له به لټه وه ستا لاسته به بنګړي وه او زما غوږ ته به موندره وه اوس ګیره مې شوه سپینه نه مې لاسو خپو کې دم دی اوس ګیره مې شوه سپینه نه مې لاسو خپو کې دم دی ستا مخ شه چوړي چوړي ته به وایې چوپلی هم دی دنیا کې خو ټیم تېر شه د اخر را سره غم دی انپړ فضلي سبحان وایي راشه دا هغه وړه وه تا لاسته به بنګړي وه او زما غوږ ته به سپینه خوله به درکړم ګله نور زما نه څه غواړي اول به چاته نه وایي سپینه خوله به درکړم ګله نور زما نه څه غواړي او ال به چاته نه وایي سپینه خوله چې راکې ګلې ستا نه زه نور څه غواړم ال به چاته نه وایم نو سپینه خوله به درکړم د سبحان کاکا جوارو کې 2 میاشتې به وارو کې نه ګورم 2 میاشتې اجازت دی زه د مور علم خوله ده نه په زور علم نو څنګه به په زور والې چې زما در سره زړه نه یې ته زما میړه نه یې زه دې میړه نه یم خو زه په تا پسې بیمار یم او څومره خوارو زار یم ته خوارو زار نه خو زړه دې بلبل څه مزې غواړي او کوږه د وړې غواړي ته خو وړه نه یې ګلې تا اتیا کلیزه یې او څومره بدتمیزه یې خوله دې راکړه خوله کې چې دې لاړې خولې ته تېرې کړم او مینې به دې ډېرې کړم خوله مې واله خوله کې ګورې زور په غاښو ورنه کړي او نور خلک خبر نه کړي خلک دې خبر شي زه ډاکو نه یم چې غلا کوم او ښه مینه ښکاره کو ته چې دومره بدې زه د پلار نیکه بدل واله او نن یې په خپل سر واله پلار نیکه مې دواړه ګلې ستا تېلو کې تللي دي او وروڼو دې وجلي دي
رونو مې وجلي نه دي روڼه مې دوبۍ کې دي او دوه په کراچۍ کې دي نشته کراچۍ کې یا ما دواړه ذبحه کړي دي خاورو کې لړلي دي زم په تا راپورټ کومه چې ښې دنه پیسې والم دوه دنه سوري نو زه چې روغه وکړو د سبحانه جز نه څه غواړي اول به چاته زمانه کې ګوره دوه ښځې سړی و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و زمونږ په زمانه کې ګوره دوه ښځې سړی و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و دا هغه زمانه وه چې به سولانې روپۍ وه په 2 روپۍ به چرګه وه پیسه باندې هګۍ وه ښه ګوړه په میلو کې به په 2 روپۍ دړی وه زه خپله باپاري ومه په 10 روپۍ چیلې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و په 10 روپۍ چیلې و په 100 بیزه وه په 200 به ګډه وه بچی به ورسره وه 250 روپۍ باندې د غاښو کور کې خره وه په خپله ما اغوستې وه په 300 غویې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و پرتوګ به یې د لټې خو دا سړی به معتبر و څه کم به د چا نه و په جایداد به برابر و نیغ لور به ورسره و او پټکی به یې په سر و په ایمان که مې پوښتې نو پرتوګاښ به یې د چیړې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و اختر له به یې جامې میاشت نیمه مخکې اغوستلې درځي و نه مشینو بس په ګوتو جوړېدلې چې کور کې به بوډۍ وه نو ګیندۍ به یې پې وښلې په 3 ورځ کاته به د خښتګ به یې سورې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و پخوا په زمانه کې څنګه ښکلې طریقه وه د شپې به تګ راتګو په پرده به زنانه وه نیغ لوره شل وسله وه نه ټوپک نه تماچه وه پخه غټه تپه کې به په یو کور کې کویې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و یو کور کې به کویې و په بل کور کې به تنورو ساده ساده علم قدرتي به یې مخکې نورو پیسې وې نه دانې وې ټول به یو بل ته مجبور و کولپی به د ټیکرو ورنه به سټیل نه سلورې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و هر چا کره د خپو د پاسه پور په پور کټوی وي یوه کې به وړو بله کې ګوړه بل کې هګۍ وي چې کوم خلک مالدارو نو هغې کره تړنی وي کورسی وي نه سوپې وي په هر کور کې به کټکې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و موجوده زمانه کې لس سړي او زنانه ده چې کوم دکان ته ځمه نو د ټکو کارخانه ده سړي په دنیا کم شو د ښځو پیمانه ده چې څوک به نازولی و نو خپې ته به یې ګینګړې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و کیسه مې درته وکړه د سن 65 دا بیانو قیوم وزیر اعلی و زمونږ صدر ایوب خانو خوشحاله خوشحالي و هر یو شی به ښه ارزانو شاعر پلي سبحان په هغه وخت 14 کلې و کمیس به یې د مارکینو او پرتوګ به یې د لټې و